بسم الله الرحمن الرحیم. حمید جانه، په کلي کور کې د جرګې او د لار یو سړی وي. خبرې ډېر سړی کوي خو د کار یو سړی وي. په خاندان کې تر زامن او نوسي ډېر پاتې شي، خو ځای چې نیسي د نیکه یا د پلار یو سړی وي. حجره کې 200 کسان وي په یو کلي کې، خو چې ورسره وي د خبرو اختیار یو سړی وي. جومات کې هر سړی په بل پسې قطار جوړوي، خو د دې ټولو قطارونو سردار یو سړی وي. یو مداري وي او ټول ښار یې تماشې له راځي. کني په منځ کې یو نولي وي، یو مار یو سړی وي. مونږ د خلکو په شان ځان له نه ګرځو، خو چېرته په سلو کې زمونږ د معیار یو سړی وي. او د یو سړي په سر د ډېرو خلکو کار روان وي. د یو سړي په سر د ډېرو خلکو کار روان وي. دکان له ډېر خلک راځي، خو دکاندار یو سړی وي. د یو سړي په سر د ډېرو خلکو کار روان وي. دکان له ډېر خلک راځي، دکاندار یو سړی وي. قصور د زړه وي او په درد یې ټول وجود خفه وي. قصور د زړه وي او په درد یې ټول وجود خفه وي. غضب ټول کړي تېروي، ګناهګار یو سړی وي. حجر اسود پرواز هر یو کاڼي نشي کېدی. سرونه ډېر وي خو لایق د دستار یو سړی وي. اتحاد پرواز په دې شعرونو باندې پرواز صاحب شعرونو او شروع کوم د خپل هفتهوار ادبي پروګرام حجره، کوم چې مونږ هره هفته تقریبا د 2 کالونو د اول خان رسوا ادبي تحریک له خوا نه د اتوار په شپه کوو. اوس هومره زمونږ کتونکي چې زمونږ په انتظار وي. د نېټ څه ستونزې راغلې، حالانکې مونږ د هر قسمه زه به تاسو ته ده ویم چې وای فای شته، مونږ ډېر سیټینګ کړی دی دپاره، خو بعضې وخت پس ټکنیکي مسایل وي راشي. دغه د نه بخښنه غواړو. څونه ملګري، خویندې، میندې، کشران، مشران، مسافر چېرته چې هم وي زمونږ او مونږ دې وخت کې ګوري، ستړي مه شي ورته وایو. امید لرو چې روغ جوړ به وي، په مونږ او خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. مونږ سره ناستې کوي زمونږ د جرګې سرپرستیاله پیرامین باچا تورنګزی، ورسره سدیس جان ماشوم ناست دی، د حمید حلیم زوی دی. نن په ډېره موده پس حمید الرحمن حلیم راغلی دی. سریر منصور ورسره هم خوا کې ناستې کوي، چې دواړه د اول خان رسوا صاحب د ننګ او د څنګ یاران دي. او زمونږ د جرګې زه به ده ووایم چې په بانیانو کې راځي، الله دې ولې ژوند ورکړي. بختیار لالا را سره ناستې کوي خوا کې، او ما سره چې کوم ګس سیټ ته ناست دی زمونږ پیر وارث باچا، هغوی همیشه که مونږ په پرده باندې راوستي یو یا مومن باچا، نو ځان یې د پردې نه شاته کړی دی. ژوندي دې راته اوسي. کمال خان را سره ناستې کوي چې زمونږ ډېر ښه رور دی، ډېر ښه کشر دی، او هر وخت مونږ سره په هر لار په هر پړاو باندې مونږ سره وي. مومن باچا چې ډېر ستړی یې وکړی او د هغې نه پس یې پروګرام سټارټ کړ. زمونږ د میډیا سیل څومره بوج چې دی په خپلو اوږو باندې اغشتی دی. خبرې ما په سر کې ډېرې وکړې، خو هغه پروګرام رانه کټ شو. راځم به سریر منصور رور له چې 2-4 خبرې تاثرات د دې پروګرام په هکله باندې شامل. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. زمونږ د حجرې پروګرام تقریبا د تیرو 2 کالونو مخکې 2 کاله مخکې چې کله مونږ پروګرام شروع کو، مونږ به پروګرام ختم کو نو 100-200 ویوز به راتلل. 200-250 ملګرو به مونږ زغملي وو، مونږ به یې کتلي وو. ملګرو حوصله وساتله، محنت یې وکړو. نن الحمدلله چې مونږ پروګرام بندو نو 2000-3000 ملګري مونږ سره یي. بلکې زه په خپله مسافر وم په سعودیا کې وم، او مونږ به هم د ډېر ورځې انتظار کوو. ما سره په دیره کې ملګري وو، او هلکه وی به نن کار په وخت ختمو، ګورې پروګرام به ورو. نو الحمدلله زمونږ پروګرام ډېر په دغه روان دی. دا د تحریک د ملګرو د یو ملګري ستړي دي، محنت دی، او حجره زمونږ پروګرام دی، زمونږ پہچان جوړ شوی دی. خدای دې نه کړي که یو ورځ مونږ یو هفته مونږ دا پروګرام ونه کړو
نو زه به ده ویم چې د سرپرست اعلی او د صدر صاحب په نوم به دومره ګیلې راشي، دومره ملګري به وي چې موږ انتظار کړی و، موږ ادا کړي و، تاسو پروګرام ونه کړو. نو بس الله دې زمونږ دا روري دا دیره دا څه چې دي زمونږ چې څوک اوري څوک هم ویني نو ټول یې راته خدای پاک آباد لري. ډېره مننه سریر ورور، ستاسو د خوږو تاثراتو ډېر وخت پس را سره حمید الرحمن حلیم ناستې کوي. د هغوی کار داسې دی چې د هغوی نه مونږ ګیله هم نشو کولی، د هغوی ډیوټي داسې ده، د هغوی ستړي داسې دي چې که مونږ ورته وایو چې پروګرام له راشه خو بیا هغه حکم خو پرې نشو کولی. ورور هم دی د مرۍ نه یې نوي راوستی شو، خو شل کاره یې پرېښي دي راغلی هم دی. خو دا وخت داسې وي چې دا ورسره زما په خیال چې که فارغ نه وي خو مونږ ته وباسي راځي د هغوی نه 2 تاثرات د خپل پروګرام په هکله باندې چې مونږ سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د شاهکار صاحب او د ټولو ملګرو. او بس زه بس ووایم، زه خو په عمر خو مشر یم، خو بس داسې کشر یم او ډېر خوشحاله یم او چې د خپل د دې ملګرو د اتفاق ته او د ورورولۍ ته ګورو که نه، نو ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ د ټولنه کله مونږ رسوا صاحب د الله پاک وبخي، مونږ خو واړه نو خو لکه مطلب هغه سره په ګرځېدو شاهکار صاحب هم وي او پردو ټولنو له بتلو هغه سره بتلو. یو ورځ هغه وي چې د خپله ټولنه اجنډی کو. شاهکار له الله پاک جون ورکړي، شاهکار هم شو فضل علي ساګر او دا ملګري او هغه چې کوم دی نو هغه ډېر کړاونه کړي دي. هغه چې ادب له څه ورکړي نو داسې زه بل څوک نه وینم. نو الله دې وبخي او دا د هغه برکات دي او دی د بچو چې لکه زه به ده ویم چې مونږ پې فخر هم کوو، خفه هم شو ورته چې واحد زه به ده ویم چې لکه زمونږ په تورنګزو کې صرف د رسوا صاحب بچي د الله پاک ته له جون ورکړي، خدای دې دغسې اتفاق او اتحاد لري چې هغوی د پلار نوم ژوندی کړی دی. ګینې ډېر ستر خلک تېر شوي دي او ډېر نوموړي خلک تېر شوي دي، خو لکه هغوی دا تسلسل برقرار نه یې ساتلی او الحمدلله دا اعزاز صرف او صرف رسوا پښتو د بي تحریک ته حاصل دی. ثم الحمدلله چې دا تسلسل برقرار ساتلی او انشاءالله برقرار به ساتو. او ډېره مننه، موږ له ډېرې خبرې راځي نه په زړه م ډېر سي، خو بس ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو. ډېره مننه حلیم جانه. خوږو خلکو له دا خوږې خبرې ساته، خوږو خلکو له دا خوږې خبرې ساته، دلته څوک ستا انسانیت نه مني ښکرې ساته. خوږو خلکو له دا خوږې خبرې ساته، دلته څوک ستا انسانیت نه مني ښکرې ساته. دا پښتونخوا ده د ببرو سرو بازونو کور دی، دا پښتونخوا ده د ببرو سرو بازونو کور دی، دلته چې ګرځې د باڼې خپلې ببرې ساته. دا پښتونخوا ده د ببرو سرو بازونو کور دی، دلته چې ګرځې نو باڼې خپلې ببرې ساته. د دې نه مخکې چې په ځمکه د لیوانو ښکار شي، که د وخت څانګه ماتېده نو د پن وزرې ساته. د دې نه مخکې چې په ځمکه د لیوانو ښکار شي، که د وخت څانګه ماتېده د پن وزرې ساته. او ما ته به پلار ویل چې مونږ امن پرست خلک یو، امن پرست خلک یو، په کور کې خامخا یو 2 سپینې کمترې ساته. راځم به ما ته به پلار ویل چې مونږ امن پسند خلک یو، په کور کې خامخا یو 2 سپینې کمترې ساته. راځم خپل سرپرست اعلی غزل به را سره بیا شریکوي. خو ښه نو را به شمه یو داسې انسان له چې مونږ خبرې وکړې او هغوی اکثر داسې وي چې بیا ترې غزل ایرېږي، ځان سره یاداشت کې راولي 2-3 ځله ما ته ګیله م وکړه چې ګوره زه غزل را یاد کړم او ما نه بیا هېر شي، نو که خوښه مې را به شو په بختیار لا باندې. حمید جانه خوښه دې ده؟ راځه بختیار کوم ځای کې چې اجرې ازادې وي،
کم ځای کې چې اجرې ازادي وي هلته کې جرګې آبادي وي. کم ځای کې چې اجرې ازادي وي هلته کې جرګې آبادي وي. اوم د ورځې اوم د شپې آبادي وي. اوم د شپې ازادي وي. او د ملګرو یو دوه درې شعر دي نو ښه. د سوال په اوبو ژرندې کله ګرځي، د سوال په اوبو ژرندې کله ګرځي، په دیوالونو سوې کله ګرځي. او هر سړی خپل روزګار پسې روان وي، هر سړی خپل روزګار پسې روان وي، بې ضرورته ښځې کله ګرځي. او بعضې خلک پرې پټېږي، بعضې خلک پرې پټېږي چې د تبلیغیانو ډلې کله ګرځي. او کله چې یخني شي د یخنۍ موسم چې راشي، کله چې یخني شي د یخنۍ موسم چې راشي، بیا په غرونو ګړې کله ګرځي. او بختیاره په رضا د ملک نه ځي، بختیاره په رضا د ملک نه ځي، بعد وخت د مجبورۍ نه کډې ګرځي. ملګرو لا یې پروګرام شروع دی التوار، ادبي ثقافتي معلوماتي د شعر و شاعرۍ د ګپ شپ. ملګرو کمنټونه به کوئ، موږ سره به رشته مضبوطه ساتئ، اړیکې به مضبوطې ساتئ، نو موږ به هم یادوو، موږ ته به یادېږئ. نو داسې خو ډېر ملګري موږ ته وو چې موږ یاد کړو، خو موږ نه بیا ایرو، نو موږ ته کمنټونه کوئ چې موږ ته یادېږئ. او دغه ټول عمر انسان په یو حالات پاتې کېدی نه شي، ټول عمر انسان په یو حالات پاتې کېدی نه شي، که عمر شي ډېره خو د مرګه خلاصېدی نه شي. او ملګرو یو شعر بل دی چې مخامخ په تا سره ولاړ وي، مخامخ په تا سره ولاړ وي خو زړه کې بیا خندان وي، مخامخ په تا سره ولاړ وي خو زړه کې بیا خندان وي، لاس چې له درکړي په لستوڼي کې ماران وي. ډېر زبردست، الله دې راته ژوندی لره. راځم مومن جان له ملګرو به کمنټسونه خامخا کړي وي. ډېره مننه شاهکار صاحب. او د بختیار ما د ښکلي کلام نه پس د کمنټونو سړی شاملې نو مسلمان نه راکړي او که نه ما داسې الفاظ کې وي. ښه دغه شانتې مونږ سره ملګري دي تلاوت شاه دی، او زه ستاسو پروګرام ګورم، یو ډېر ښکلی پروګرام دی، او الله دې خوشحاله کړه چې کوم ناست ملګري دي په هغوی په ټولو باندې دعا سلام. دغه شانتې مونږ سره عطا دی، عطا خان را سره دی، ستاسو پروګرام ګورم ملګرو، په ټولو ملګرو مې سلامونه. دغه شانتې مونږ سره حمزه دی، وایي چې سلامونه سلامونه، او ډېر وخت بعد اورم، ډېر ښکلی. الله دې خوشحاله کړه او الله دې قدر وکړه. او وی څه د نیټ ستونزې دي، سلامونه د حجرې ملګرو، نیټ را سره خراب دی، د هر ځای کې خراب دی. ښه دغه شانتې مونږ سره بریال یوسفزی دی، وایي چې د حجرې ملګرو ته سلام او احترامات. او وی وا د حجرې تنده ستاسو په دې محفل سره مې سړه شوه، الله دې خوشحاله کړه، الله دې قدر وکړه. او ډېر ښه قدم دا پروګرام دی، او وی خط دی ستاینې وړ دی پروګرام اورو در سره ملګرو. وی چې شاداب خان شاداب وی چې سلامونه منظور کړئ، او وی وا ډېر ښکلی دی. مونږ سره شمال خان پروګرام ګوري، او بادرشاه مونږ سره دی، او زموږ پروګرام ګوري. ډېره خبره ده. دغه شانتې مونږ سره بیا شاداب خان مونږ سره غزل دغه کړی دی، شامل کړی دی. مونږ سره سیجان تنخوا رور دی، سیجان تنخوا. او بالکل بالکل اصل کې د لارو مسلیم دي. او دغه شانتې مونږ سره اوی چې سلامونه، نیک هیلې، احترامات، او پروګرام اورم. الله دې خوشحاله کړه، الله دې قدر وکړه. دغه شانتې ته دا نیټ وګوره، نو الله دې خوشحاله کړه، الله دې قدر وکړه. دغه شانتې مونږ سره مشال خان داودزی دی. دا شاهکار صاحب دا زمونږ داسې ملګري دي چې دا مکمل مونږ اوري. اصل کې دا داسې کار دی چې یاره بس یو کس پس باندې عادت شي که نه، بس هغه بیا خامخ هغه انتظار کوي. او مونږ سره نوید رور دی، نوید اکبر وی چې
خاوي حمید او سودیس ته سلام. نو نوید اکبر وایي چې هغه دواړو د سلام او دغه شانتې بیا مونږ سره مشال خان دی چې زبردست ادبي بنډار اورو او مونږ سره ابرار الحق دی مجیب رور دی او هغه او کنه بختیار لالا وایي چې ستا د غزل په تمه یو بلکل تاسو نه راځئ نو بس قرض دی ها دغه شانتې مونږ سره بیا نوید وایي چې یاره دغه دی سلام ټولو ته الله دې خوشحاله که او بیا وی پروګرام اورو الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه شهکار صاحب انشاءالله چې کله مخکې کمنټونه راځي به شاملو صحیح ده صحیح شو جي الله دې خوشحاله کړه څومره کمه زندګي ده لکه شمه زندګي ده دوه ساګانې لنډې لنډې څو قدمه زندګي ده د حسرت نه تر منزله تمه تمه زندګي ده عمر اوړي ژوند تېرېږي تفریق جمع زندګي ده عمر اوړي ژوند تېرېږي تفریق جمع زندګي ده برقه نه ورته ته سم شوې او نه سمه حمیدالرحمن حلیم له راځو ترنم به تېورو د برق بابا په دې شعرونو باندې ډیره مننه د ټولو ملګرو نوید جانه الله دې ډېر خوشحاله کړه ډیره مننه دې کوم ډېر عزتمن شي یو څو شعره ترې مخکې عرض کومه چې داسې چې سریره چې دا چې نوې پکې راشي دا چې نوې پکې راشي د رسوا صاحب پتر دی ته ویم چې دا چې نوې پکې راشي لکه یوې پکې راشي دا چې نوې پکې راشي لکه یوې پکې راشي او مزه ختمه د خوراک کړي مزه ختمه د خوراک کړي اومه سوې پکې راشي او بل شعر دی پکې چې بیا امید راله پیدا کړي بیا امید راله پیدا کړي چې سپرغوې پکې راشي بیا امید راله پیدا کړي چې سپرغوې پکې راشي او نړۍ ټوله کې بدرنګه نړۍ ټوله کې بدرنګه چې رنګ شوې پکې راشي نړۍ ټوله کې بدرنګه چې رنګ شوې پکې راشي او روغ رمټ وتې د کوره روغ رمټ وتې د کوره سوې لوې پکې راشي ډېره مننه روغ رمټ وتې د کوره او سوې لوې پکې راشي او سور شربت ښکاري حمیده سور شربت ښکاري حمیده وینې زوې پکې راشي سور شربت ښکاري حمیده وینې زوې پکې راشي او یو څو شعر په ترنم کوشش وکړم چې هر څوک په غم اخته دي د خپل ځان راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران راټولېږي هر څوک په غم اخته دي د خپل ځان راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران راټولېږي د بغض او کینې په تیزابي اوبو شوي د بغض او کینې په تیزابي اوبو شوي هر څوک یې ګنډمه خو ګریوان راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران راټولېږي ډېره مننه بل شعر دی چې پخوا به په وړه غوندې بلله ټول یو ځای وو پخوا به په وړه غوندې بلله ټول یو ځای وو اوس ګرځه کور په کور باندې خپلوان راټولېږي ډېره مننه پخوا به په وړه غوندې بلله ټول یو ځای وو پخوا به په وړه غوندې بلله ټول یو ځای وو
اوس ګرځه کور په کور باندې خپلوان راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران نه راټولېږي زما او ستا په غم چې څه ویلو غړلو زما او ستا په غم چې څه ویلو غړلو چې څه شو هغه ښکلې مشران راټولېږي ډېره مننه زما او ستا په غم چې څه ویلو غړلو زما او ستا په غم چې څه ویلو غړلو چې څه شو هغه ښکلې مشران راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران راټولېږي د مینې فلسفه بیانوي شته استادان د مینې فلسفه بیانوي شته استادان افسوس چې شعور نشته شاګردان راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران راټولېږي اخیری شعر دی چې اوس اوتې دا خبره ډېره تلې ده حمیده اوس تلې ده اوس اوتې دا خبره ډېره تلې ده حمیده خوږ زړونه په ټپه د یا قربان راټولېږي ډېره مننه خوږ زړونه په ټپه د یا قربان راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران راټولېږي هر څوک په غم مقتدي د خپل ځان راټولېږي فضا د نفرتونو د یاران راټولېږي ډېره مننه ټولو ملګرو جانا الله دې راته ژوندي لره داسې ترنم دې را سره شامل کو او او کنه درځم کنه ډېره مننه کومه د حمیدالرحمن حلیم ورور چې دومره ښکلې غزل یې را سره شامل کو بیا ترنم خوند یې یو په دوه کو نو راځم مومن جان له چې انتخاب کلام را سره هم شریک کی او ورسره کمنټسونه وي خو نه کمنټسونه به خیر دی شاهکار صاحب مونږ سره د طاهر تورنګزوال صاحب غزل دی او کنه طاهر او کنه بس مسکو وی ډېر زیات ځکه چې نه یو مخکې به راته غزل یې داسې دی چې یوه غاړه او بله د سړک وهي روان دی یوه غاړه او بله د سړک وهي روان دی طاهر دی په تندک پسې تندک وهي روان دی او د خدای له نومه زار شمه د سرو سپینو وطن کې د خدای له نومه زار شم د خدای له نومه زار شمه د سرو سپینو وطن کې یو کس دی د سړې ډوډۍ نه چک وهي روان دی د خدای له نومه زار شمه د سرو سپینو وطن کې یو کس دی د سړې ډوډۍ نه چک وهي روان دی او دا څوک لیونی شوي په نفرت ماحول کې دا څوک لیونی شوي په نفرت ماحول کې دا څوک ناره د مینې د مسلک وهي روان دی او مین په جنازه پسې د خپلو ارمانونو مین په جنازې پسې د خپلو ارمانونو خپل مخ او سر په دواړو لاسه کلک وهي روان دی او اشنا ستا لیونی بې غمه نه دي ستا له غمه اشنا ستا لیونی بې غمه نه دي ستا له غمه او ستا یاد یې په دماغو کې چورلک وهي روان دی او طاهر د کلي ځي په تهمتونو باندې رنګ دی طاهر د کلي ځي په تهمتونو باندې رنګ دی د خلکو له پیغور تربوزک وهي روان دی دغه شانتې بالکل صحیح ده
ها مونږ سره نوید رور دی چې سلام کوم په ټولو باندې مونږ سره مشال رور دی وی چې پروګرام اورم ډېر ښکلی روان دی وی مننه ځکه وی بابا وی ډېر ښه دوکنه نه او مونږ سره ضیا جان دی د تنګینه ضیا جان مونږ سره تنګینه دی چې ټولو ملګرو ته او د ترور بچو ته ډېر ډېر سلامونه الله دې خوشحاله کا الله دې قدر وکړه ضیا او دغه شانتې مونږ سره عثمان علي عثمان دی چې ستاسو پروګرام ګورم او مونږ سره ښایسته نور کلیوال هم دی وي ستاسو پروګرام ګورم دغه شانتې مولانا صاحب مونږ سره مولانا صاحب دی چې امین باچا سره مې ډېره مینه ده ها لاپروا ها او که نه ښه دغه شانتې میا مصنف شاه وی چې ماشاءالله سریر منصور صاحب ټولو ملګرو ته سلامونه ستاسو پروګرام اور زبردست الله دې خوشحاله کا میا صاحب او دغه شانتې عرفان رور مونږ سره دی چې سلام ګډ او ډیر زبردست پروګرام روان دی وی اورم مونږ سره شکیب خان دی پروګرام ګوري او ډیر ښکلی روان دی پروګرام مونږ سره دغه شانتې صابر صاحب دی او چې سلامونه او وی ومنئ وی پروګرام ګورم او مونږ سره اسب جان اسب دی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ها مونږ سره الیاس رور دی وی چې سلامونه روره څنګه یې د کراچۍ نه نیک خیلی احترامات الله دې خوشحاله که الله دې قدر والله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه دغه شانتې مخ په وړاندې چې کم کمنټونه راځي او انشاءالله مونږ شاملو خپل عادتونه سم کا خپل دین او ایمان سم کا خپل عادتونه سم کا خپل دین او ایمان سم کا پرواز ټوله دنیا سمه ده خو ځان سم کا خپل عادتونه سم کا خپل دین او ایمان سم کا پرواز ټوله دنیا سمه ده خو ځان سم کا غریبي روکشه بس دی کې زندگی تیر شي چې خان رخصت کا او خزي صاحب ته بوټان سم کا غریبی رو کا شبز دی کې زندگی تیر شي چې خان رخصت کا وجی صاحب ته بوډان سم کا او امین باچا شعر دی چې هم هغه وشوه نیمه لاره کې یې پرېښودمه هم هغه وشوه نیمه لاره کې یې پرېښودمه خو همداسې ښه یم ما ته چا وی چې ډمان سم کا هم هغه وشوه نیمه لاره کې یې پرېښودمه همداسې ښه یم ما ته چا وی چې ډمان سم کا او اسلام آباد ته په خپل سر او پلو لاس ووښه اوس په د ګاډي نه کوزیږو نو لږ ځان سم کا او راځم د بختیار لاله فرمایش باندې امین باچا چې هغوی را سره خپل کلام شریک کړي او زمونږ سریر منصور دی راته ځان تیار مرګورو السلام علیکم بختیار کاکا یو دوه شعر دي چې څه وشو داسې خو ما به وې چې څه وشو داسې خو ما به وې بله لاره د دې نه وه ما به وې او د اوله تر اخره ترې خبر وم د اوله تر اخره ترې خبر وم چې هسې تشه خوله وه ما به وې د اوله تر اخره ترې خبر وم چې هسې تشه خوله وه ما به وې او هره میاشته د اختر په قبله ښکاري دا د سویله راختله ما به وې او چې واده به یې د سبا یې راته وکړه نو رښتیا به پکې څه وه ما به وې او چې مدام به مې د غمه سترګې سرې وې دغه خوښه به د ده وه ما به وې چې مدام به مې د غمه سترګې سرې وې دغه خوښه به د ده وه ما به وې نور انجام به دې د مینې څه راخیږي دا خبره مې په زړه وه ما به وې او د رسوا صنم ته ګوره چې لاړو د رسوا صنم ته وګوره چې لاړو هسې تمه د سپېره وه ما به وې
او بل یو غزل دی بختیار کاکا چې زما د صدق مینې بد لا شته چې زما د صدق مینې بد لا شته د هغه بغض کینه حسد لا شته او لا تر اوسه نه را درومي نه صبرېږم لا تر اوسه نه را درومي نه صبرېږم دغه وجه ده چې داسې رد لا شته او چې تر کومه د اغیارو لمسې اوري په زړګي مې دا خطر بلد لا شته او کله کله مې د زړه صبر تمام شي چې مرګي ته مې د عمر خد لا شته او همیشه مې په مینت غني راکاږي د امید را سره پټ مدد لا شته او یو ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر را له احد صمد لا شته او یو ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر را له احد صمد لا شته او د رسوا زړګي دلی لوګي لوګي شو د رسوا زړګي دلی لوګي لوګي شو د ایرو د پاره تور له حد لا شته زبردست هر څومره 13 کاله 40 کاله مخکې څه ویلو هغه واقع چې نن اختیا کېږي د بغاوت چغې جی دا خبره صحیح ده او د کاڼي کرښې دا حقیقت دی د بغاوت چغې د مینې زور ته نه دي شوې اوسپنې سختې دي منم اور ته نه دي شوې زما د قام زلمي سکروټو سره لوبې کوي خو د بنګلو د پانځې و شور ته نه دي شوې او داسې انسان نشته چې دغه بام ځپلی نه دی داسې خیري نشته چې داسې انسان نشته چې دغه بام ځپلی نه دی او داسې خیري نشته چې دغه کور ته نه دي شوې ستاسو د چم خلک په سترګو باندې مینه کوي ګنې که زړه ته شوه نو یو شم کور ته نه دي شوې او ما چېرته خپلو ارمانونو ته سر ښکته نه کو خو چې دا ولې ستا د خولې پیغور ته نه دي شوې هرشده دا د پښتنو د خوددارۍ نښې دي د لوږې مري خو چاته ښکته پورته نه دي شوې راځمه سریر منصور له چې هغوی را سره دا ښه بس ما خو ته فرمایش ترنم یو څو شعرونه او غزل چې امین باچا د جون مزه د ښار کې ختمه شوه چې میکده د ښار کې ختمه شوه او هسې په نوم د پښتنو پاتې دي هسې په نوم د پښتنو پاتې دي چې لوپټه د ښار کې ختمه شوه او مړو باندې حساب په ژوندانیو مړو باندې حساب په ژوندانیو چې مو حجره د ښار کې ختمه شوه او قافلې د مسافرو ترېنه لاړې قافلې د مسافرو ترېنه لاړې چې اسره د ښار کې ختمه شوه او پیکه پیکه مازیګری پاتې شو پیکه پیکه مازیګری پاتې شو ګودر چینه د ښار کې ختمه شوه او شملورو چې به پهر فکو شملورو چې به پهر فکو هغه پرده د ښار کې ختمه شوه حلیم ورور یو غزل دی چې د یو غمخوار قصه تمامه شوله د یو غمخوار قصه تمامه شوله په تیر اتوار قصه تمامه شوله د یو غمخوار قصه تمامه شوله په تیر اتوار قصه تمامه شوله او لاړه د بل د جون ښکلا شوه هغه لاړه د بل د جون ښکلا شوه هغه د انتظار قصه تمامه شوله او چا اشاره کې چاته داسې ووې چا اشاره کې چاته داسې ووې د دې بیمار قصه تمامه شوله او ګل ته کمسوله د چا یو سمه ګل ته کمسوله د چا یو سمه اوس
ګل تې کم سوله د چا یو سمه اوس بس د بهار قصه تمامه شوله او بنګړي نکریزې او دنداسه یې خوښ وو بنګړي نکریزې دنداسه یې خوښ وو بنجاري زار قصه تمامه شوله او اپکې نشته چې په چا ښکلې وو اپکې نشته چې په چا ښکلې وو د دغې ښار قصه تمامه شوله او کړنګ د جام شته خو شرنګ د بنګړو نشته کړنګ د جام شته خو شرنګ د بنګړو نشته خمار قصه تمامه شوله او چاته یې ووی د منصور به خوښ وو چاته یې ووی د منصور به خوښ وو بس د سینګار قصه تمامه شوله په تېر اتوار قصه تمامه شوله د یو غمخوار قصه تمامه شوله ډېره مننه جي راځو به پرې ملګرو به یو وار بیا راځو که خیري وختي لا را سره ورځم مومن جان له چې کوم ملګري را سره وي چې هغه را سره ډېره مننه دغه شانتې مونږ سره مونږ سره حسین دی چې د خلیم صاحب نه به څه اورو بالکل دغه شانتې مونږ سره صابر صاحب دی وایي چې زه د کاکانو سیټو ته سلام وایم الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه سید جان تنخوا یو دوه کړۍ غزل را لېږلی دی هغه وایي چې د چا ارمان ورله بیهي په مرۍ ګوتې کېښوې د چا ارمان ورله بیهي په مرۍ ګوتې کېښوې د یو ناچاره مسافر خو بس اختر ته تګ و او همدا ریدي مې ورله راوړل خم غانټول ګلونه خم د ریدي مې ورله راوړل خم غانټول ګلونه خو څو ګلونو پسې بیا هم خشنغر تګ و مونږ سره ادبي کاروان دی چې سلام وعلیکم السلام الله دې خوشحاله که مونږ سره عارف ماما دی زموږ پروګرام ګوري او که نه هغه نشته او هغه په ډیوټي دی تللی دی دغه شانتې مونږ سره ادبي کاروان دی چې زما د حجرې یاران دی آباد وي الله دې خوشحاله که او عارف ماما وایي چې زبردست ډېر ښکلی او دغه شان ویوا ډېر ښکلی دی الیاس جان وایي چې د پښتو د پرمختګ او د حجرې بنډار خپل ثقافت ژوندی ساتل د ستاسو په شان پښتنو کار دی الله مو خوشحاله لاره الله دې قدر وکړي الیاس جان صاحبو دغه شانتې ادبي کاروان دی چې ملګري را سره ناستې پروګرام ګورم دغه شانتې مونږ سره دیواله وایي چې سلام وعلیکم السلام ګلسور کلیوال وایي چې السلام علیکم دا مې خپل ټولو مشرانو ته په جمع السلام علیکم د ارشد جان لالا ترنم ته انتظار دی او یو شعر را سره دغه کړی دی و چې څه ستړی ژوند و او څه ستړی ملاقات و خبره د ځان نه شوه څه نیمګړی ملاقات و او خبر پکې د یو بل د زړګي د خاله نه شو ژوندی و په مثال خو لکه مړی ملاقات و او ګلونه پکې وکره د مینې د خاطره مونږ د دواړو چې په کم ځای باندې کړی ملاقات او په شان لکه د جمعې مازدیګر را باندې تیر شو د استاد د مینې داسه سر خوړلی ملاقات و او نه یره غزل یې ډېر دغه دی انشاءالله دا مخکې بیا دغه نور ملګرو دغه کړ چې مجیب صاحب بیا غیر حاضر دی چې دا ولې او که نه اصل کې د مجیب مونږ نه لږه خوا اوسېږي او بس معیاري طرف ته دي مونږ سره شاهکار صاحب مونږ سره ضمیر خان ضمیر دی وایي چې السلام علیکم ټول مې خپل ته زما سره د ناستو ملګرو سلامونه پروګرام زبردست روان دی ملګري ورته ناست یو الله دې خوشحاله که مونږ سره پیر اسب جان زموږ پروګرام ګوري او سید ظاهر علي شاه وایي چې سلام ډېر ښه دی خط دی او نوید صاحب وایي چې سریر حاجي صاحب سلام علیکم ډېر ښه مونږ دغه شان خالص ګوري او منظر علي خاطر وایي چې ډېر سلامونه سر ډېر ښه پروګرام دی الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه او ابرار الحق وایي چې سلامونه قبول کې ډېر ښه پروګرام دی ستا کمی دی بس مخصوصو
او مجیب صاحب هم نشته هغه هم نشته او یو مننه کوو او منظرلي خاطر یم سر ارشد جان ته وایي چې انتظار کوو د ترنم شاهکار صاحب زه تاسو ته وایم چې ملګري وایي چې په ښه بس زه به خیر دی بیا اخره کې به څلور شعر ووایم او هوا کې ځي راځي لکه بسر راتاویږي ستا یاد مې د زړه کور ته ډېر په لرې راتاویږي او حیران یم چې باور ورله په کومه یوه وکم د ژبې نه د هر قسمه خبرې راتاویږي حیران یم چې باور درله په کومه یوه وکم د ژبې نه د هر قسمه خبرې راتاویږي او ستا یاد مې د زړګي د هر اړخه داسې توشي په بوڼ کې لکه څنګه چې میزرې راتاویږي ستا یاد مې د زړګي د هر اړخه داسې توشي په بوڼ کې لکه څنګه چې میزرې راتاویږي سرور طرز او ساز ورله د کم ځای نه پیدا کم د ذهن نه مې ستا د وخت سندرې راتاویږي په سترګو کې یو سوال کوي کچکول ورسره نشته د کور نه به د بیا نن یو سوالګرې راتاویږي هرشه ستاسو د کلي نه تواب کوي لګیا دی خو ډېر څه بیا سرې او یوه زرې راتاویږي راځمه د حمیدالرحمن حمید ورور ترنم له چې هغوی را سره خپل ترنم شریک کړي او اجاز ورور ته د خصوصي ډالۍ وي هغوی غوښتنه کړې ده ترنم خو به یو څو شعر د غزل نه مخکې عرض کومه شاهکار صاحب چې راته ستا عکس ولاړ دی راته ستا عکس ولاړ دی ځکه مې جون ویجاړ دی راته ستا عکس ولاړ دی ځکه مې جون ویجاړ دی او ستا د دیدن په لاره ستا د دیدن په لاره راته جوړ شوی باړ دی ستا د دیدن په لاره راته جوړ شوی باړ دی او هجران دی داسې اوسم هجران دی داسې اوسم چې رانه جوړ کباړ دی هجران دی داسې اوسم چې رانه جوړ کباړ دی او دا ستا له وجې اشنا دا ستا له وجې اشنا د رقیب کوږ بوتاړ دی دا ستا له وجې اشنا د رقیب کوږ بوتاړ دی او وتې د هر څه حمید وتې د هر څه حمید چې ستا په غم لتاړ دی دا بل یو څو شعره وایم په ترنم نه داسې چې یو ځل کو شو ماموره په وصال دا لیونی یو ځل که شو ماموره په وصال دا لیونی کیدی شي چې بیا روغ وي پوره کال دا لیونی یو ځل که شو ماموره په وصال دا لیونی کیدی شي چې بیا روغ وي پوره کال دا لیونی او خیرس وي که لالچ د زړه نه اوته کرور ته خیرس وي که لالچ د زړه نه اوته کرور ته هیڅ کله به جنګ نکړي په دیوال دا لیونی هرس دی که لالچ د زړه نه اوته کرور ته هیڅ کله به جنګ نکړي په دیوال دا لیونی نو خامخا به جاړي مینان به وهي سر نو خامخا به جاړي مینان به وهي سر وهلې یې په زنه چې تور خال دا لیونی نو خامخا به جاړې مینان به وخي سر وهلې یې په زنه چې تور خال دا لیونی او په یو دوه کې حیران شمه په پته نه پوهېږم په یو دوه کې حیران شمه په پته نه پوهېږم اکثر رانه کوي عجیبه سوال دا لیونی په یو دوه کې حیران شمه په پته نه پوهېږم اکثر رانه کوي عجیبه سوال دا لیونی او دا مینه عجیبه ده عجیبه یې د قانون دا مینه عجیبه ده عجیبه یې د قانون ویستلې یې ملګرو دې د سیال دا لیونی دا مینه عجیبه ده عجیبه یې د قانون ویستلې یې ملګرو دې د سیال
دا لیونی او ستم د چا ځپلې دي د زړه طاقت یې نشته ستم د چا ځپلې دي د زړه طاقت یې نشته دا ځکه داسې ډېر د بې مجال دا لیونی او ملګرو ته حمیده په خندا کې جانان وي ملګرو ته حمیده په خندا کې جانان وي دا پیژنن زمونږ د کلیوال دا لیونی ډېره مننه ډېره مننه ادبزار دی ادبزار مونږ سره دی پروګرام ګورم ډېر ښکلی پروګرام دی او منظرلي وایي چې ناست یو ملګري پروګرام ګورو او د شهکار جان خو پریشا شهکار جان دی تلاوت محبت وایي چې ډېر زبردست حجره ماحول اورم او سلامونه سر ډېر ښه پروګرام سر منظرلي ما ارشد جان رشته جان دی الله دې خوشحاله که دغه شانتې مونږ سره بریال دی وایي چې سوشل میډیا د کتلو نه داسې اړو بس پروګرام راته په اورېدو سکون راکوي الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه او دغه شانتې فواد را سره دی وایي چې ها مونږ سره وي چې پلار یې د کلي دوکاندار دی لور یې په جیب کې ګرځوي نه زبردست الله دې خوشحاله که دغه شانتې مونږ سره شهکار صاحب دا کمنټونه دي زه یم چې منصور صاحب نه څه اورم دا به ډېر ښه بالکل صحیح ده صحیح ده بختیار ماما له زه دغه ورکوم چې یاره ملګرو سره څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي څوک چې خوب کوي د هغه مې خزان پسې کټي ګرځوي او څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي څوک چې خوب کوي د هغه مې خزان پسې کټي ګرځوي او څوک وایي چې چا کینم چا سره خبرې وکړم خو دلته نیکه ځان پسې نوسي ګرځوي او ملګرو نور شو خو دغه بختیاره ګوره ورته دلته خو شازیر ځان پسې سرجي ګرځوي او ګورم پښتانه چرته ګرځم ننګیالو پسې ګورم پښتانه چرته ګرځم ننګیالو پسې خلک دلته ډېر دي زه ګرځم ګلالو پسې حسن کې کمی به جانان نه ساتي ځکه په محفل کې ګلان نه ساتي یو خوا یې تیلې د هجر ووخو بل خوا ته خبر ترنه ځان نه ساتي د رسوا صاحب هر غزل انتخاب دی واقعي د بختیار لالا خبره خو دا دوه شعرونه یا ما ته بس هر وخت په ذهن کې وړي روړي الله دې وله سره د ټولو مردګانو جنتونه نصیب کړي راځم به د هغوی فرزند زموږ سرپرست ده چې انتخاب غزل را سره شریک کړي ورپسې به بیا اخري لمحو کې منصور له راځو شاهکار صاحب یو غزل دی او دوه درې شعر به پکې ووایم چې څه وشو را سرې دا به کېده چې څه وشو را سره دا به کېده چې معیارو هر درې دا به کېده چې څه وشو را سرې دا به کېده چې معیارو هر درې دا به کېده
همیشه به د پردو په څنګ کې ناست و د هر چاو د پرې دا به کېده خو تا ته ما ویلو شاهکارو او چې پوښتنه مې د اصل نسل نه کړه خو دا به ریبې چې کرې دا به کېده او په آخره پاکه مینه مې تباه شوه هېڅ مې نه لید برې دا به کېده او تورو زلفو چې تړلې بند په بند وم په هر چا به وې خورې دا به کېده په ښکاره لکه د سم به ښکارېدلم پټ په زړه ذرې ذرې دا به کېده چې توبه شوله رسوا قلاره کېنه هسې بیا نشي نرې دا به کېده یاره دا شاهکار صاحب زه به هغې پورې راواړم دې کې یو غزل دی او زما ډېر زیات خوښ دی زه به اوس یې په ځان باندې هم مینه د ځان نه ماتېږي چا وی چې سر کې ملوي د جانان نه ماتېږي اوس یې په ځان باندې هم مینه د ځان نه ماتېږي چا وی چې سر کې ملوي د جانان نه ماتېږي او ستا په نازکو شونډو ستغ لفظونه خوند نه کوي داسې څه وایه چې په زړه د انسان نه ماتېږي ستا په نازکو شونډو ستغ لفظونه خوند نه کوي داسې څه وایه چې په زړه د انسان نه ماتېږي او زما په عشق کې به جذبه ابراهیمي نه وي نو چې ستا په زړه کې د شکونو بوتان نه ماتېږي زما په عشق کې به جذبه ابراهیمي نه وي نو چې ستا په زړه کې د شکونو بوتان نه ماتېږي او د پیغلتوب څانګې د دونه غوټۍ اوس پړ دی چې پس پیلنو د هم نظر اوس قربان نه ماتېږي د پیغلتوب څانګې د دومره غوټۍ اوس پړ دی چې پس پیلنو د هم نظر اوس قربان نه ماتېږي او د خپل ارشد سره د هره واده ماته که خو خیال یا ساته چې مې قسم د دوران نه ماتېږي امین بچه راو دې وسته غزل ښه راځم به خپل ګران ورور سرور منصور له چې هغوی را سره خپل کلام شریک کړي حلیم رورو چې په دوران کې د ځوانۍ شوه نو خبرې زده کړې پوره د څوارلسو سپومۍ شوه نو خبرې زده کړې چا ورته وی په تا مین تا پسې ډېر غمجن دی په حال خبر چې لیونی شوه نو خبرې زده کړې او لکه د لمر هسې ښکاره شوه چې زما په نوم شوه چې د امزولو د سیالۍ شوه نو خبرې زده کړې کلیواله و ساده و ماشومه ولا چې د رنجو د کمسۍ شوه نو خبرې زده کړې کلیواله و ساده و ماشومه ولا چې د رنجو د کمسۍ شوه نو خبرې زده کړې او ماله به هغه لولکۍ رانیسي دا به یې وي کمال ته به یې وي که نه چې ماله به هغه لولکۍ رانیسي دا به یې وي چې د رانیوو د لولکۍ شوه نو خبرې زده کړې او وی به منصوره زه یریږم د دیوال سوري ته پوی چې په سوري د بلۍ شوه نو خبرې زده کړې چې په دوران کې د ځوانۍ شوه نو خبرې زده کړې پوره د 14 سپومۍ شوه نو خبرې زده کړې منصوره یقینا چې ډېر رومانوي غزل هم درنه واورېده او پیر صاحب تاسو شاهکار صاحب زما کلی
اے ساده باده زړګیا په ما ګرانه لیونیا په قرار شه چغې بس کړه په ژړا مې مجبور نه کړې زه منم چې ته هم تنګ شوې د سینې وچ پنجرو کې خو زما حال ته خو م ګوره راته مه وایه په زوره چې زما کلي یادېږي چې زما کلي یادېږي اے ساده باده زړګیا په ما ګرانه لیونیا په قرار شه چغې بس کړه په ژړا مې مجبور نه کړې زه منم چې ته هم تنګ شوې د سینې وچو پنجرو کې خو زما حال ته خو م ګوره راته مه وایه په زوره چې زما کلي یادېږي چې زما کلي یادېږي زمونږ یو ډېر خوږ ورور دی یو ډېر ښه ملګری دی او یو ډېر ښه شاعر دی د هغه د لنډ بحر یو غزل دی جون مې د جونګړې دی هر ارمان نیمګړی دی تریخ د مرچکي په شان خیال مې خوږ د ګوړې دی زه چېرته کې تللی نه شم خپو کې مې ستا پړی دی ډېر د بر مه پرېوتم زړه مې ستړی ستړی دی ځای مې پکې نشته دی زړه یې د چنچڼې دی ځای مې پکې نشته دی زړه یې د چنچڼې دی زه ورته ازغې یم خو ګل زما د سڼې دی سید د اشنا سترګو کې پروت لکه خسڼې دی ډېر ښکلی ډېر خد غزل دغه شانتې مونږ سره نیازلي دی وی سلامونه قبول کړي د ملیشیا نه الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه نیازلي وروره او بواد را سره دي چې زما لخوا زما د قدرمنو وروڼو ملګرو ته سلام الله دې خوشحاله که مونږ سره خان بابا دراني فهیم دی مینې را لېږلی ده وی پروګرام ګورم مونږ سره پښتون یار دی چې سلام وعلیکم السلام او بیا وایي چې نیازلي وایي چې د شهکار صاحب ته د غزل درخواست دی یقینا چې دغه شانتې نورو ملګرو ویلي دي شهکار صاحب نه به په ترنم باندې غزله ورو انشاءالله چې اوس به وایي ښه دغه شانتې مونږ سره انتظار احمد وایي چې سلامونه ټولو ملګرو ته الله دې خوشحاله که انتظار وروره الله دې قدر وکړه پښتون یار دی او وایي چې ستاسو پروګرام ګورم ملګري را سره ګوري چې زړګی مې داسې درنه تور شو زړګی مې داسې درنه تور شو اوس دا چې نوم اورم خبره بدلومه خبره ها بهار الحق وایي چې ډېر ښه ریحان خان وایي چې سلامونه او پروګرام ګورم ډېر ښه روان دی او ډېر خوب حجره پروګرام دی خادي فرینز د سعودي عرب نه زمونږ پروګرام نیغ په نیغ اوري وي موسم خمار د دل تروره الله دې خوشحاله که مونږ سره اصغر یوسفزی دی چې ټولو د ادب ملګرو ته سلامونه او نیکې خیلې تاسو دې ډېرې ښه وي الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه اصغر صاحب او وي خامخا دغه شانتې په انتظار یم شهکار صاحب او مونږ سره څه په ترنم باندې شامل که مونږ سره آیات خان رور دی زموږ پروګرام ګوري د سعودي عرب نه الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه شهکار صاحب دا والا دغه کمنټونه مخ په وړاندې انشاءالله شاملو دې نه مخکې چې زه یو دوه درې شعره ووایم د بختیار لالا کمال فرمایش کړی دی نو په هغې کې څه یاد وي ما د خو اختیار نه یاد هغه ویل هغه د کچالانو تا سره دی هغه ووایه کچالان ما سره کور پروت دی بختیار ما د خوا نه راځي بل پروګرام دی دغسې به بیا وکړو یو کړی پکې راځي کچالانو کور یاره او بس بل پروګرام له بیرول خلاص د څلور شعره به ووایم اخري تمهید دي لکه تنور غوندې ځلېږي څومره نوم دې وشو زما د نوم سره یادېږي څومره نوم دې وشو څوک دې د حال لیلا ګڼي څوک د ماضي شیرینې
څوک دې د حال لیلا ګڼي څوک د ماضي شیرینې د وخت په سترګو کې غړېږي څومره نوم دې وشو زما د نوم سره یادېږي څومره نوم دې وشو. حمید جانه دغه دوه شعرونه مې بس د ملګرو په فرمایش باندې ویلي شو. وخت هم تقریبا چې 11 بجې کېدونکي دي که بختیار لالا سویل غواړي بیا هم اخري لمحاتو کې مشر دی کمال فرمایش دی بیا پروګرام راغونډو. تا ما سره پراټ پاړی کړی دي تا کچالان یوړل ما تشه پاڼې تا ما سره پراټ پاړی کړی دي تا کچالان یوړل ما تشه پاڼې کړی دي او دا ځای په ځای ویني پرتې دي نور بیا ښکاري ډزې په ځاڼه کړي دي. مازدیګر داسې په هغې ښایسته وي او لکه ماښام چې د روژې ښایسته وي خبرې هم اثر لري منمه خو د دې بعضې خلکو خولې ښایسته وي څوک چې په ذهن او په زړه خیرن وي څه پکې ډېرې جامې ښایسته وي د محبت د خاندانه به وي د کومو ټکو چې معنی ښایسته وي او یاد دي شي تا به وې کم سی تړمه ما به وې مه کوه خورې ښایسته وي ننګ پښتو لوز او غیرت پیژني د مینانو عقیدې ښایسته وي پرون یوې چې ستا په خوا کې یمه ارشده دغه سولازې ښایسته وي. ډېره مننه کومه د خپلو راغلو ملګرو مزخن نشته غالبا دا سریر چې یقینا زمونږ نه ډېر بیرته دی خو بیا هم حاضري کړې ده حمید جان او د هغه د بچي سدیس هم ډېره مننه کومه چې راغلل مونږ سره د پروګرام دا ښکلاګانې یو په لاس کړې بختیار لالا امین باچا مونږ سره ناستې وکړو زمونږ خو خپل کور دی د دوی هم خپل کور دی دغه تحریک دغه حجره دغه زمونږ د ناستې دا ځای دا دې آباد وي. نن په آخره کې یوه خبره کومه چې د پښتونخوا زما په خیال چې دا واحد کلی دی تورنګزی چې په دې کې زمونږ د اتفاق د ټولو نه دا غټه نښه ده چې د رسوا صاحب په ژوند هم د رسوا صاحب د وفات نه پس هم اوس هم او بیا هم همدغه یو ټولنه وه بیا جرګه شوه د هغوی د وفات نه بعد اوس تحریک دی د اباسین صاحب دغه یو خبره چې ټولنه ته کسان راغونډېږي خلک راغونډېږي او تحریک خلک په خپله ځان ته راغونډوي نو انشاءالله تر کومې پورې چې زمونږ دا ملګري وي دا ناست چې مونږ سره کوم ګلالي وینې زمونږ دغه ملګري وي دغه د ملګرو اخلاص وي نو مونږ به دغسې یو تاسو ته به هر اتوار راځو چونکې ګرمي ده نو که مونږ پروګرامونه په دې ورځو کې نه کوو نو خو خپل هفتهوار ادبي پروګرام مونږ به نه دی پرېښی راځو به بیا هم چېرته چې هم یې چا چې مونږ په خاموشۍ واورېدو چا چې کمنټسونه وکړل چا چې داسې واورېدو څوک چې هم وي مسافر ټول د ښاد او آباد اوسي د راروانې هفتې دپاره ټولو نه اجازت غواړو د لوی الله په امان په الله مو سپارو او پاکستان زنده آباد.